السلام علیکم. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو د پښتو ژبې ترکیبي یا تړلو تورو 12 لوست ته ښه راغلاست. د 12 لوست له پیل څخه د مخه دا پوښتنې جواب کوي. اول، د اخلاص کلمې په پای کې کم توری راغلی دی؟ دوهم، د ضعیف په کلمه کې غداد په نښه کوي. اوس نو خپل نوي درس ته ښه متوجه سئ او په دا 12 لوست کې د دوو تورو طا او ظا ترکیب یا تړل د نورو تورو سره درښیو. دا شکل چې تاسو وینئ طا ده او دا هم د طا شکل دی چې د کلمو سره په سر کې په دغه شکل راځي. اوس نو د طلب په کلمه کې وګورئ چې په سر کې د طا شکل په سور رنګ لیکل شوی دی. د طا دا شکل چې لیدل کیږي د کلمو سره په منځ کې راځي. مثال ته یې د مطلب په کلمه کې وګورئ چې طا په سور رنګ کې لیدل کیږي او د طا دا شکل چې وینئ د کلمو سره په پای کې راځي. مثال ته یې د محیط په کلمه کې وګورئ چې طا په سور رنګ کې لیدل کیږي. اوس به د 12 لوست دوهم توري ظا ته راسو. دا شکل چې لیدل کیږي او لوړ یو ټکی لري ظا ده او دا هم د ظا شکل دی چې د کلمو سره په سر کې راځي. اوس نو د ظاهر کلمې ته وګورئ چې په سر کې د ظا شکل په سور رنګ کې لیکل شوی دی. د ظا دا شکل چې وینئ د کلمو سره په منځ کې راځي. مثال ته یې د انتظار په کلمه کې وګورئ چې ظا په سور رنګ کې لیدل کیږي او د ظا دا شکل چې لیدل کیږي د کلمو سره په پای کې راځي. مثال ته یې د حافظ په کلمه کې وګورئ چې ظا په سور رنګ کې معلومیږي. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو تر راتلونکي 14 لوست پورې تاسو د خپلو ملګرو سره داسې کلمې پیدا او ولیکئ چې په سر، منځ او پای کې یې طا او ظا توري راغلي وي، تر څو چې ښه مو زده سي. خوشحاله او آرام ژوند ولرئ. په مخه مو ښه.